سپورتي فعالیتونو ته راځو. په کابل کې د کم عمر لرونکو ترمنځ د سامبو کورش سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د سامبو کورش فدراسیون وایي چې په دغه سیالیو کې د کابل، لوګر او پنجشیر ولایتونو 110 لوبغاړو ګډون کړی چې تر 2 ورځو پورې به سره سیالۍ ترسره کړي. د دغه سیالیو د ترسره کولو هدف د کم عمر لرونکو تنکیو ځوانانو ترمنځ د کورش د لوبې وده ده چې په پایله کې به 24 غوره لوبغاړي د تنکیو ځوانانو د کورش لوبډلې ته وټاکل شي. دغه سیالۍ د افغانستان د سامبو کورش او د ځوانانو د اتحادیې په همکارۍ پیل شوې. د کورش فدراسیون وایي چې په نږدې راتلونکي کې بعد د تنکیو ځوانانو د کورش لوبډله په هندوستان کې د کورش په آسیایي سیالیو کې برخه واخلي او چارواکي زیاتوي چې اوس مهال دوی په نړیواله کچه د کورش په برخه کې 2یم مقام هم لري. موږ دا غواړو د کمیسیون نه چې دا مسابقې اول ځل دي، بیا غواړو چې نور مسابقې وشي. د ځوانانو اتحادیه وایي چې اوس مهال په 18 ورزشي برخو کې 3000 لوبغاړي لري چې په دې وروستیو کې د کورش فدراسیون په همکارۍ دغه لوبې ته وده ورکړې چې په راتلونکي کې به په ولایتونو کې هم پیل شي.